السلام علیکم قرآن شاگردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته. هغه فیوچر انډیفینټ ټینس دی. فعل مستقبل مطلق زمانه را روانه زمانه راتلونکی مهال. It shows an action which you believe to complete in future. دا داسې یو کار ښکاره کوي چې ستا باور دی چې دا په را روان وخت کې ترسره سي، مکمله سي. دا ټینس موږ ته په درې شکل کې وایو. اول وار د دې تعریف لکه چې موږ وښیو استعمال یې، بیا د دې رولز اصول، هیلپینګ ورب و فارم ده، هغه وروسته بیا جملې درته وایو. نو دا نم ټینس دی، اکټیو وایس ټینسونه دي، سمپل ټینسونه موږ ته ورته وایو. دا فیوچر انډیفینټ ټینس هغه وخت استعمالیږي چې ستا دا باور وي چې دا کار به په را روان وخت کې ترسره سي، څوک به وکړي. ویډیو لایک کړئ. اوس به تاسو ته د دې رولز در وښیو، بیا به جملې جوړې کړو. او دا هم د دې رولز اصول قوانین، د هر ټینس خپل قوانین وي، خپل هیلپینګ ورب وي، خپل فارم وي، د سینګولر سره یو، د پلورل سره بل. موږ به تاسو ته واضح ووایو چې د ویل د چا سره استعمالیږي، شل د چا سره استعمالیږي. په دې کې لږ ستونزه شته. اول به دا خبره ته وکړو چې د دې هیلپینګ ورب چې دی هغه ویل او شل دی، او ورب فرست فارم اف ورب اول فارم استعمالیږي، انجی نسته کې. او د سینګولر پلورل دواړو سره ویل استعمالیږي. یوه دا خبره ده، بل دا ده چې ویل چې دی شل د آی وي سره استعمالیږي، دا نور ټولو سره ویل استعمالیږي. دا خبره ښه په ذهن سره کښېږدئ. د آی و د وي سره شل استعمالیږي، د نورو ټولو سره ویل استعمالیږي. خو اوس بیا بعضې خلک اوس بیا په دا اوس دور کې هغه دا سیسټم نشته، بس د ګردو سره ویل استعمالیږي. لیکن پخوا د آی وي سره شل د نورو سره ویل استعمالیدی. اوس به راسو جملو کې به د دې استعمال هم ووینو. دا جملې دي، که کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ چې کومه پوښتنه وي. او که چیرې مو جمله زده یا تاسو غواړئ خپل ځان امتحان کړئ چې ستاسو جمله زده ده که نه، تاسو په کمنټ کې یوه جمله لیکلی سئ. راځو جملو ته. I shall work، زه به کار وکړم. دا ساده جمله ده، سوالیه ده. shall I work، آیا زه به کار وکړم. I shall not work، زه به کار نه وکړم. موږ ته ویلي موږ ول د شل سره دا یې سره شل استعمالیږي، دا نور ټولو سره ویل استعمالیږي. لکه دلته چې موږ دا دی د آی سره شل استعمال کوي. He will buy a pen، دی به یو قلم رانیسي. It will rain tonight، نن ماښام به باران وسي. راتلونکي وخت کې ستا دا باور دی. وریځو ته په کتو یا د موسم حال یې ویلی، وړاندوینه دې لوستې، پیشګویي سوې چې ماښام به باران وسي. نو موږ دا ویل چې it will rain tonight، نن ماښام به باران وسي. They will not come today، دی به نن نسي را. او we shall work together، موږ به په ګډه باندې کار وکړو، یو ځای به کار وکړو. shall we work together، آیا موږ به په ګډه کار وکړو. we shall not work together، موږ به په ګډه باندې کار نه وکړو. نو دا ولې د نن ټینس په فیوچر انډیفینټ ټینس راتلونکی مهال چې را روان وخت موږ دا استعمالوو چې را روان کوم کارونه وکړو، دغه دپاره دا ټینس. بیا هم د دې استعمال چې را روان وخت ستا دا باور وي چې دا کار په دې وخت کې ترسره سي، را روان وخت کې به ترسره سي، به څوک ترسره کړي، د هغه دپاره دا ټینس استعمالیږي، فیوچر انډیفینټ ټینس. در بله سبقه ښې چارې. د اوس لپاره د الله په امان. چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ ټول سبقان بیا لولئ.